السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو زم سلمان خان او دا وخت ګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل دوستانو بسکرین چې کوم ویډیو تاسو ښکاری که تاسو په وین اپ کې د لیریکس ویډیو ایډیټ کول غواړئ دوستان دا ویډیو سره پوره وګورئ طریقه د خیم ډیر زیات خولي وساله طریقه ده که ویډیو خو خوښ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل آیکن وهئ چې زموږ را روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته درورسي خا د ټولو اول تاسو یې کار وکړئ په خپل موبایل کې وی ان اپلیکیشن را انسټال کړئ خا چې کله تاسو انسټال کو بیا په کلیک والئ تاسو سره بدارنګ انټرفیس راوړي دلته تاسو لاندې به پلس اپشن باندې کلیک والئ دلته په نیو پروجیکټ باندې کلیک والئ تاسو سره تاسو ګیلری راوړي که تاسو په ویډیو باندې لیریکس ویډیو جوړول غواړئ تاسو په ویډیو راوالئ او که په پوټو باندې جوړول غواړئ نو پوټو به راوالئ ښه موږ پوټو باندې لیریکس ویډیو جوړو دلته دا پوټو اپشن دی په دې به کلیک والئ ستاسو په ګیلری کې چې څونه پټوانې به تاسو سره راوړي دي ځینې تاسو هغه پوټو راوالئ په کوم پوټو باندې تاسو لیریکس ویډیو جوړوئ ښه دلته زه یو پوټو رالم دلته زموږ سره یو پوټو دا پوټو زه رالم په دې باندې ما کلیک واخیستو لاندې لږ دا ایر اپشن دی په دې بیا کلیک والئ ښه زموږ د پوټو چې کوم دی موږ سره ټایم لاین ته راوړو بیا به داسې کار وکړئ د پوټو د خیر سر ته به داسې راشئ او دلته تاسو د انډینګ اپشن ښکاري په دې به کلیک والئ او لږ د ډیلیټ اپشن دی دا تاسو ډیلیټ کړئ ښه دا موږ سره ډیلیټ شو بیا به داسې کار وکړئ چې پوټو باندې دلته کلیک والئ او د پوټو د ډیوریشن چې کوم دی تاسو دا سیوا کړئ تاسو چې څونه ویډیو جوړول غواړئ د هغې مطابق به تاسو سیوا کړئ ډیوریشن بل دا سیوا کړئ ټیک شو بیا به د ویډیو د اوله سر ته راشئ او دلته تاسو دا یو اپشن ښکاري دا پلس اپشن دی په دې به کلیک والئ تاسو سره به داسې دوه اپشن نه وړي د اولنی اپشن چې کوم دی ویډیو ان پوټو تاسو به دې باندې کلیک والئ تاسو بیا دلته پوټو باندې کلیک والئ تاسو بیا دلته یو بلیک سکرین پوټو راوالئ ښه لږ زه یو پوټو رالم تاسو به ځان سره بلیک سکرین پوټو ډاونلوډ کړئ تاسو بیا راوالئ ښه زموږ د بلیک سکرین پوټو چې کوم دی موږ سره ټایم لاین ته رالو ادې را سایز به بیا تاسو داسې مکمل پول کړئ دې ځګینې دا ځګې تاسو ته ښکاري دې ځګینې تاسو ته سایز داسې غټ کړئ صحیح شو د تصویر به داسې مکمل پټ کړئ هغې پسې بیا داسې کار وکړئ دلته تاسو دا اپشن تاسو ته ښکاري که تاسو داسې رایټ سایډ ته راشئ داسې به تاسو رایټ سایډ ته راشئ او دلته کې دا یو اپشن دی اوپیسټي دا یو اپشن دی په دې باندې تاسو بیا کلیک والئ او دا چې کوم دی دې ځګین تاسو داسې لږ راکم کړئ داسې بیا راکم کړئ لږ دا وګورئ زموږ د تصویر چې کوم دی هلکه هلکه غونته کې شو هلکه غونته کې تور ښکاري تاسو وګورئ ټیک شو خپل حساب سره تاسو خپل تصویر برابر کړئ ښه زموږ د تصویر چې کوم دی داسې رالو ښه بیا به داسې کار وکړئ دلته کې دا پلس اپشن دی په دې بیا کلیک والئ دلته کې به د ویډیو ان پوټو باندې بیا کلیک والئ دلته کې به د پوټو باندې کلیک والئ که تاسو سره خپله لوګو تیاره وي تاسو به دې ځګې نه خپل لوګو راوالئ ښه خو زموږ سره تیاره لوګو نشته دی موږ لوګو جوړوله لیکن ښه بیک زه واپس رالم ښه داسې پسې کار دی که تاسو د ټیکس اپشن ښکاري په دې به کلیک والئ چې تاسو پې کله کلیک واخیستو تاسو سره به داسې ټایټل راواوړي دلته کې تاسو خپلې مرضۍ یو ټایټل راوالئ دلته کې دا یو ټایټل زه رالم لوګو لپاره په دې زه کلیک کړم په دې ما کلیک واخیستو ښه دا موږ سره سکرین ته راوړو بیا به داسې کار وکړئ په دې به دلته کې کلیک والئ تاسو سره تاسو کیبورډ راوړي ښه دلته کې بیا تاسو خپل نیم ولیکئ دلته کې زه خپل نیم لیکم دلته کې زه لیکم سلمان کریټر ټیک شو ما خپل نوم ولیکو ټیک شو هغې نه پس به داسې کار وکړئ د ټیک نشان دی په دې به کلیک والئ ښه بیا به داسې کار وکړئ ښه بیا به داسې کار وکړئ د لوګو را سایز تاسو دې نه کچولی او غټولی هم شئ داسې کچېږي او داسې غټېږي تاسو بیا خپل حساب سره داسې برابر کړئ زموږ د تقریبا دونه برابر راځي بیا چې په کوم ځای کې تاسو لګول غواړئ هلته کې به تاسو ولګوئ ښه زه دلته کې لګوم په دې ځای کې د دې خوا لګوم دې ځای کې ټیک شو لږ ما ولګوله بیا هغې نه پس به داسې کار وکړئ دلته کې دا یو اپشن دی موشن په دې به کلیک والئ او دلته کې بیا دا یو اپشن دی لوپ انیمیشن په دې به کلیک والئ دې ته تاسو دا یو انیمیشن ورکړئ پینډولو انیمیشن به تاسو ورکړئ دا یو په دې ما کلیک واخیستو ټیک شو تاسو بره وګورئ زموږ د انیمیشن چې کوم دی دا رنګې راځي هغې نه پس بیا دې ځګې ته تاسو راشئ دې ځګې تاسو ډېره سپیډ کمولی او سیوا کولی هم شئ که تاسو سیوا کموئ نو دې طرف ته به راشئ او که سیوا کوئ نو دې طرف ته داسې راشئ ښه زموږ سره په دې حساب باندې تقریبا برابر دی د سپیډو ښه سایز بول معمولي شانته کې کچ کړو سایز هم بل هم کچ کړو ټیک شو زموږ دا لوګو چې کوم دی دا رنګې راله د لوګو را کار چې کوم دی زموږ ختم شو ښه بیا به داسې کار وکړئ دلته کې ټیک نشان دی په دې به کلیک والئ ښه بیا لوګو را ډیوریشن چې کوم دی تاسو بالکل د خپلې ویډیو سره داسې برابر کړئ ټیک شو داسې برابر کړئ ښه بلیک سکرین فوټو چې کوم راغلی دی ډیوریشن به سره هم برابر کړئ داسې ټول چې کوم دی موږ یو شان برابر کړه بیا به د اوله سر ته داسې راشئ او د دې ځګې نه به تاسو خپل میوزیک راوالئ په کم میوزیک باندې تاسو لیریکس ویډیو جوړول غواړئ ښه که دا میوزیک تاسو سره په آډیو کې وي تاسو به دې اپشن نه راوالئ او که تاسو سره په ویډیو کې وي نو دې اپشن نه بیا راوالئ ښه زموږ سره په ویډیو کې دی ځای رالم په دې ما کلیک واخیستو دلته کې ویډیو ان پوټ باندې مې کلیک واخیستو ښه دلته کې زه دا یو میوزیک رالم په دې ما کلیک واخیستو ټیک شو
خزنګ دا ویډیو چې کومه دا زم سر سکرین ته رااله ټایم لاین ته لاندې رااله ټیک شو. بیا به کار وکړئ دلته کې ولان تاسو یو اپشن وګورئ ایکسټریکټ اډیو. دا یو اپشن دی ایکسټریکټ اډیو. په دې باندې تاسو کلیک والئ. تاسو د ویډیو نه به دا اډیو بیل شي او ویډیو به بیل شي. دلته کې لاندې پر ویډیو باندې کلیک والئ. تاسو سره داسې اپشن نه وړي. دلته کې دا یو اپشن دی ډیلیټ. په دې باندې کلیک والئ او دا ویډیو به تاسو ډیلیټ کړئ. دا وګورئ دا ویډیو چې کومه ډیلیټ شو اډیو تی پاتې شو ټیک شو. بیا به دې کارو کې تاسو په خپل میوزیک په تاسو پلی کوي او تاسو په میوزیک کې چې سوي کوم لیریکس پکې وي او تاسو بیا لیکئ. زه پلی کوم. خا چې کله تاسو خپل لیریکس واورئ بیا به کارو کې د ویډیو دی ول سره ته داسې راشي او دلته کې دا یو اپشن دی د ټیچ لیکلې دی ټیکس. په دې باندې کلیک والئ. تاسو سره داسې ټایټل راوړي. دا ولنه کوم یو ټایټل چې دی په دې باندې کلیک والئ. تاسو سره ټایټل د سکرین کې اډ شي. بیا په یو پر کلیک والئ. تاسو سره تاسو کیبورډ راوړي. تاسو خپل کیبورډ اردو ته واړوي ټیک شو. بیا تاسو خپل لیریکس ولیکئ. تاسو په میوزیک کې چې کوم لیریکس وي هغه تاسو ولیکئ. موږ خپل لیریکس لیکو تاسو خپل ولیکئ. موږ چې کوم د خپل لیریکس ولیکو بیا به کارو کې دلته کې دا یو اپشن دی د کلر د اپشن چې دی به کلیک والئ او ردیز کې تاسو دې ته کلر ورکولای شئ. کوم یو کلر تاسو ورکوي تاسو ورکولای شئ. دا کلرونه دي ټیک شو. خو څنګه سره چې کوم نه وایټ ټیک راځي وایټ ټیک ته صحیح ده. بیا کو تاسو دې ټیکس ته بارډر ورکوي نو دلته دا بارډر دي. تاسو کوم یو بارډر ورکوي دې تاسو بارډر هم ورکولای شئ ټیک شو. دا بارډر دي. خو موږ په حال چې کوم دی وایټ کې موږ راولو ټیک شو. تر وایټ صحیح راځي صحیح شو. بیا دا ورپسې دا یو اپشن دی د ډبل ایچ لیکلی. بیا به کلیک والئ. په دې کې سره پونټس پراته دي. ها دې څنګه تاسو بیا خپل پونټس ورکولای شئ. دې ټیکس تاسو کوم یو پونټس ورکوي. موږ ته دا یو پونټس ورکو. ورته سره یو پونټس دی پیز نسته لیک دا یو پونټس ته ورکوم. تاسو ګورئ دا ته ما ورکو ټیک شو. دا پونټس چې کوم دی دا رنګ رالو. بیا دا ځکه تاسو تخکل دي څنګه تاسو د ټیکس ته سایز غټولای کچولای شئ. داسې غټي کشي ټیک شو. داسې تاسو غټ کې څومره تاسو سره برابر راځي کو نه تاسو برابر کوي. داسې بیا لاندې موړ شي کوم ځکه تاسو فټ کول غواړئ یې سره برابر کوي. تاسو ټیک شو. وزن سره تقریبا داسې ټیک راځي صحیح ده. هغه نه بس بیا سی کارو کوي. دلته کې ټیک نشان دی بیا کلیک والئ. خاصه دا ټیکس چې کوم دا رنګ رالو. بیا سی کارو کوي اول سره ته داسې راشي ټیک شو. دلته کې بیا دا یو اپشن دی موشن. په دې باندې کلیک والئ او دې تاسو دا یو انیمیشن ورکړئ سکیل. دا یو انیمیشن به تاسو ورکړئ ټیک شو. دا تاسو ګورئ موږ دا یو انیمیشن ته موږ ورکو. بیا د انیمیشن د سپیډ تاسو یې واکوي او یا کموي یا سلو کوي یا تیزوي. دې ځکه تاسو ته تیزولې دي تاسو پلس ته وړئ نو دې سپیډ په سلو کی او کوم ماینس ته وړئ نو دې سپیډ په سیوا کی. تاسو ګورئ او سیوا شو ګورئ ودا او چې دې پلس ته یو سمون ور دې سپیډ چې کوم دنه سلو شو. خاصم سره تقریبا دا ټیک راځي صحیح ده. بیا دلته لاندې دا ټیک نشان دی بیا کلیک والئ. خاصم سره دا تقریبا رالو. بیا دې کارو کې کوم لیریکس چې تاسو ولیکو دې دا ډیوریشن چې کوم دی دا تاسو بالکل د خپل ویډیو سره داسې برابر کړئ ټیک شو. دا سره برابر شو صحیح ده. خا بیا دې کارو کې د ویډیو د ولني سره ته وراشي تاسو د خپل ویډیو پلی کړئ او په کوم ځای کې چې تاسو لیریکس ختميږي په قزګن به دا ویډیو سټاپ کوئ او دا لیریکس تاسو په قزګن کټ کوئ. زه چې څنګه کوم تاسو یې ما غشانته کوي. خزر ویډیو پلی کوم. خاطیک شو دې زګور چې کوم سره دا ولني لیریکس چې کوم دی ختم شول ته به لیریکس باندې کلیک والئ او دلته کې لاندې د سپلیټ اپشن دی دنه کلیک والئ دا تاسو سره کټ شي ټیک شو. دلته کې کټ شو. بیا به دا ویډیو پلی کړئ. دې زګور چې کوم دی موږ سره د ویم لیریکس برابر شو. دلته به لیریکس باندې کلیک والئ د لاندې سپلیټ اپشن دی دنه کلیک والئ دا تاسو سره کټ شي. خا بیا به کارو کې د ویډیو دی ولني سره ته داسې راشي. دا ولني لیریکس چې کوم دی موږ سره الریډي لیکل شوی دی. پر دویم لیریکس کې چې کوم دی موږ ایډیټینګ کوو. دلته لیریکس باندې کلیک والئ دویم میسج تاسو کوم کټ کړی دا او دلته د ایډیټ اپشن دی دنه کلیک والئ. خا دا زوړ لیریکس چې کوم دی تاسو داسې ریموو کړئ. دلته تاسو خپل لیریکس چې کوم دی تاسو چینج کړئ. په دې طریقه تاسو د خپل لیریکس په کې چینج کړئ. دلته بیا ټیک نشان دی دنه بیا کلیک والئ. خانو ټوټل سونګ سره تاسو خپل لیریکس داسې ولیکئ. خا بیا ورسې کار وکړئ که تاسو پکې ایموجي لګول غواړئ دلته کې دا ټي اپشن دی دنه کلیک والئ. دلته کې پر اولنی ټایټل باندې کلیک والئ. دلته کې کوم ټایټل چې تاسو راغستې دنه کلیک والئ او سره تاسو کیبورډ راوړئ. دلته کې دا ایموجي دی دنه کلیک والئ. تاسو سره ایموجي راوړئ. هدي ځګنه تاسو د خپل مرزي ایموجي راوړئ کوم چې تاسو لګول غواړئ. خزه پکې دا لګوم. دا ایموجي ما راوغستو ټیک شو. دلته کې ټیک نشان دی باندې بیا کلیک والئ. خاصنګ د ایموجي کوم موږ سکرین ته رال دي سایز هم تاسو داسې غټ کړئ ټیک شو. بیا تاسو په کوم ځای کې لګول غواړئ تاسو په داسې ولګوئ. سایز بول زما معمولی شانته کې کچ کما
خره سایز ول چې کوم دی ما معمولی کچ کو صحیح شو ښه هغې نه پس بیا کار وکړئ دلته کې دا موشن اپشن دی دې نه به کلیک والی تاسو سره به داسې انیمیشن نه واوړي تاسو به کار وکړئ دلته کې دا یو انیمیشن دی لوپ انیمیشن به دې نه به کلیک والی او دې ته تاسو دا یو انیمیشن ورکړئ پینډولو انیمیشن به ورته ورکړئ داسې ټیک شو دې ځکه تاسو بیا دې سپیډ کمولی سیوا کولی شئ داسې دې طرف ته سیوا کېږي ټیک شو او دې طرف ته کمیږي نو دا رنګ به تاسو خپل حساب سره برابر کړئ ټیک شو هغې نه بس بیا لاندې دلته کې ټیک نشان دی دې نه به کلیک والی ښه بیا دا کوم ایموجي تاسو راغستی دی ډیوریشن چې کوم دی دا تاسو د دې ویډیو سره داسې بالکل برابر کړئ ټیک شو داسې برابر کړئ تاسو زه اوس دا ویډیو پلی کوم چې زموږ دا ویډیو څنګه راغله ښه ګورئ ورته ښه زموږ دا ویډیو چې کوم دا رنګې راځي بیا که دا ویډیو تاسو سیو کول غواړئ تاسو به کار وکړئ دلته کې بر تاسو دا تیر نشان ښکاري به دې به کلیک والی د دې ځګن چې کوم دی نو پیج چې کوم دی 1080 به کوي ټیک شو دا پول د کرښه چې کوم ده تاسو پول د سر ته ورسوئ صحیح ده ټیک شو بیا لاندې دلته کې ټیک نشان دی به کلیک والی تاسو سره ستاسو دا ویډیو چې کوم دی نو سیو شي لږ صبر به ورته بیا وکړئ ستاسو دا ویډیو به تاسو سره سیو شي ښه نو ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې سره د بیل آیکن ووهئ چې زموږ را روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسي